السلام علیکم. خبره داسې ده چې بند خوشدل خانو خواته رالو. زه یم اکا زوی مې دی. بند خوشدل خانو ګرده وچ سوی دی. زموږ د پښین د خلکو پکنیک پوینټ ځای چې دی هغه دا دی، هغه هم ګرده وروره خشک سوی شی نشته کې. اکا زوی مې چای راخیستې دی، دا چای دی او ورسره ناشته راخیستې ده. ناشته کې نو سپټی دی او بل چیز دی کوچی دی. کوچی و سپټی راخیستې، کوچی به زه د ښکاره کړم. ده ډوډۍ دومره کلکه ده. پیاله خو نار ته موږ د یوه سره راواخیستله ده، ده څه ویره سوې وله. بیا پلار یوه ته مال یار ته پیاله راکړه. اکا زوی مې پیاله نه ده راخیستې. یوه پیاله د اول ته چای کې کوې که زه ما ناشته نه ده کړې، اول مې زه ښه یعنې ځان له دې راخیستې ده. ورته وګورئ دا رقسم زما رقسم اکا زوی دی، خدای ور چاته ورکړي. ټلیفون یې راوکړي ولې ما ناشته نه ده کړې. بند خوشدل خان کې نن زما واورده سوې ده، هلته ناشته کوم. ما دې درلم بس ته خپله ناشته راواخله وبیا کې. نو اوس دا د دوی کش ورکوي خوره. سین ډېر خوندور دی. هغه ګوره خلک چې راسي هغه غونډۍ څه ده، په هغه غونډۍ باندې کښېني لوړ او وخځېږي. دا ځګي څه نو د بند خوشدل خان ویو ډېر خوندور ښکاره کېږي.